خون د نن نه ډېر کلونه مخکې څه تورتمه شپه وه، سپینه سله وه، شړق باران و. څلورمه شپه وه، خپلې کورمۍ سره په غاړه د چرګۍ ناستم، باندې کټوۍ ته په پلو کې د ابۍ ناستم. په دغه وخت کې د مانځه نه مې بابا راغی، د چرګۍ غاړې ته زهیر او وارخطا راغی، زموږ نه بر طرف ته واغوښت، په ډبه کېناستو، لا چې عیسی هم لا په ځای نه وه، ایله کېناستو. یوه خبره یې څه ډېره په خفګان وکړله، بیا یې سلګۍ په یو ناخواله اطمینان وکړله. وی د کلي په جومات کې دا خبره کېده چې په منبر باندې کېده نو معتبره کېده. وی چې چا په سړیتوب باندې شپخون کړی دی، د پورې غره په غور ته کلي کې چا خون کړی دی. په دې وینا هغه حیرت زمانه نه هیریږي، د خپلې مور هغه هیبت زمانه نه هیریږي. بابا مې وی چې مولوي صاحب داسې هم وایي، رنګ خدای په دې باران د ځمکې نه د وینې بیایي. مور مې ویل چې زما شک و، خامخا چلو، باران په شړق چې ورېدو، ښه هغه دا چلو. زه هغه وخت د 7 کالو په شمار وړوکې، خپلو همزولو کې لږ کچ خو لږ هوښیار وړوکې. زه دا دی ځوان شومه، زلمی شوم، بلها عمر تیر شو، خو داسې نه چې هغه عکس مې له سترګو هیر شو. زما په زړه ذهن اوس هم هغه نقشه جوړه ده، لا مې په فکر کې د هغې نه رڼه جوړه ده. هغه د خپلې مور هیبت او خاموشي مې یاد شي، په انغري پسې د سوه سویلي مې یاد شي. هغه د خپل بابا په دې قتل افسوس مې یاد شي، هغه د خپلې مور خفه خفه تپوس مې یاد شي. ډېر ښه مې یاد شي، خون چې چرته دغه شان به کېدو، 4-5 ورځې په شړق باندې باران به کېدو. څه موده وړاندې پورې دا نظام هم دغه شانو، څه موده وړاندې پورې دا انسان لږ ښه انسانو، څه موده وړاندې د انسان وینې عظمت لرلو، څه موده وړاندې تقدس انسانیت لرلو، څه موده وړاندې دا دعوه وه ښه په نره درو، د فرښتو د یوسفیکو دماغ خبره درو. ځکه تاریخ کې تیره شوې کربلا هم وه، خو لا په ځای د ژوندانه د زړه درزا هم وه. خو څه موده مخکې دنیا کړه چا انسان نظره، یا چا پیري یا فرښتې کړه یا شیطان نظره. د ځمکې سر د انساني وینو جامې واغوستې، دې فضاګانو د بارودو لوبادې واغوستې. جنت ځمکه یې کړی ری ځای په ځای، ډېرو ګلبڼو ته یې ورته کړي لمبې ځای په ځای. کلي په کلي، ښار په ښار شولو ویړیا مرګونه، واړه مرګونه او د لاس بیلله مرګونه. د هغه ټول عمر د امن کفارې ادا شوې، لکونه ساندې د یو ډنګ د نغارې ادا شوې، چې فرښتې به هر سهار او مازدیګر ختلې، پیشنګویي به یې په مونږه برابر ختلې. خدای چې د خپل انسان دا ظلم او وحشت ولیدو، خدای چې دا درندګي بربریت ولیدو، ځان یې نانګاره کړو. کارونه هغه شان نه کوي د چا په مرګ باندې، اوس یو څاڅکی باران نه کوي. خو زه مې د خدای د التفات نه ناامیده نه یم، په خپل عمل د مساوات نه ناامیده نه یم. مونږ که د یو بل د ګریوان نه په قلاره نه شو، مونږ که داسې د انسان نه په قلاره نه شو، مونږ که هر د وینو داغ په اوښکو ونه وینځو، که دا بارود الو د باغ په اوښکو ونه وینځو. زه مې د خدای د التفات نه ناامیده نه یم، په خپل عمل د مساوات نه ناامیده نه یم. باران به وشي، خامخا او په مودو به وشي، خو دومره ده چې د لمبو او د غرګو به وشي، خو دومره ده چې د لمبو او د غرګو به وشي.